دا ډوکې چې زری چې دره پیدا کېږي بیا او دا موږ ته چې باس بعد الموت شته ده نشته ده هېڅ شي هم نشته ده دا خبره ډېرو خلکو کړې مولانو او خلک چې تللي دي بیا باس بعد الموت نشته ده نو الله وایي عما یتساءلون د کوم شي نه یو تر بله دوی سوالونه سره کوي الله خپله وایي عن النبأ العظیم د خبر لوی نه پوښتنه کوي یو تر بله د قیامت ورځې نه د قیامت ته الله خبر عظیم ویلې یا رښتیا خبر عظیم ده وخلکو دغه سورة فاتحه خو ماته نه راځي تی وایې مولي صاحب الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین څومره زر پې ورسو مالک یوم الدین ده نو ګورې د الله ته مالک د دغو ورځو هم ده که نه د دنیا د دې نور اسمانو مالک ده د ځمکو هم د شپو مالک ده خو الله څه وایي مالک د یوې ورځې چې ورځ د جزا ورته وایي که نه د قیامت د ورځې مالک ده وخلکو دا داسې ورځ ده چې نه راغلې ده که یو وارې راغله بیا نه راځي زما په خبره پوه شي نه راغلې ده خو که راغله بیا نه راځي او هغې کې فیصلې د قاضیانو نه کېږي چې تاسو وایئ چې قاضي ته به لږ واسطه پیدا کړو که لږ ملا را سره ګزاره وکړي څوک فیصلې کوي مالک الملوک خالق القوا والقدر څوک فیصلې کوي او داسې هم نه سره کوي چې په همدې لباس کې ولاړې رئیس به په دې لباس کې وي نه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره په خدای قسم د دغسې لنډغر به ولاړې لکه چې عادي نه پیدا وي هېڅوک هم در سره نه وي ګران زوی به در سره نه وي والله که در سره مور وي ما دې په خدای قسم چې دا ګرانه مور به درنه درځي او تا ته به وایي چې تا په دغه پوهنتون کې څه خدمت کړی څومره دې خیانت کړی څومره دې کمال کړی والله دا پوښتنه به کوي والله چې سړی رښتیا په هغه باندې تصور وکړي په خدای قسم دی که د دې قابل چې سړی مسؤلیت ته راسي چې ترنه تللی وایي والله دا فقیران به وویني یوه ورځ دا به ډېر مخکې جنت ته داخل شوي ښه باچاهان به ولاړي باچاهانو سره به د باچاهي حساب کېږي نو بیا د دی خلاص کړي ځان ځه هلته واسطه چلېږي وخلکو مال دولت چلېږي دا ورځ تېره شوې ده مولي صاحبانو که پاتې ده ولا که ماته پته لګېږي پاتې ده که تېره ده دا ورځ پاتې ده دې حساب پاتې ده او موږ څرنګه یو تاسې غرور ته وګورئ د موږ دا قبر ته مو ګورئ د حالاتو ته مو ګورئ او خدای پاک ورته وایي نبأ عظیم دا یو لوی خبر ده په خدای قسم ده ډېر خبر یاره یو د محدث خبره به ذکر کوم یو محدث په دا حدیثو کې لیکلي وایي 999 تکالیف د دنیا یو تکلیف د ذوالقدم همداسې پښتو صحیح ده که نه 999 تکالیف د ذوالقدم یو تکلیف د قبر 999 تکالیف د قبر یو تکلیف د حشر د میدان یا الله وروسته راځي یوم یقوم الناس لرب العالمین خلک به الله ته ولاړي 300 کاله به هغه دکاندار خدای ته ولاړي حساب به نه ورسره کوي چې په دکانداري کې غلطي کړي ولا د مدیران او د رئیسان او د معاونان ټول ویني چې الله ته ولاړي حساب به نه ورسره کوي الله او څنګه ولاړ وي خولو کې به ډوبي تاسو به عقلي د انداز کې چې د مولا دروغ وایي خولې کې څنګه خولې پسې درېږي واورئ خولې به انسان پسې ولاړې وي داسې نه ده زه مثال درکړم بحر قلزم چې حضرت موسی علیه السلام 12 لارې سو ولې اوبه نه وي ولاړې دقسې به خولې در پسې ولاړې څوک به دې ځای پورې غار کړي تاسو ته مې ایسي و دا مکیف ورته وایي چې دا به نه درته لګېدلي ښه مر به ډېره ټیټ وي ولا ډېره غټه ورځ ده ښه او یو 999 تکالیف د حشر میدان یو تکلیف د جهنم 200 څرمنې به په ګنټه کې در باندې بدلېږي 200 څرمنې نه اور هم برداشت کېږي خلکو دغه موږ تاسو مجازات جهنم په حق دی که نه د حق ښه دا یقین شئ تاسو موږ تاسو چې جهنم ته به نه ځو خاتمه خو پټه ده ښه که د اخر خاتمه په کفر سره بیا علاج شته نه که تاسو علاج ماته وښیي وخلکو که خاتمه په کفر شوله په د اخر وخت کې بیا څنګه جوړوي ځه دا جوړېږي د خبره او تاسو زموږ حالاتو ته وګورئ سوچ هم سره نشته د حالات تاسو وګورئ چې دا سړک روان دی د زموږ معاشره او دا منډه تله
یاره خو چې ګورې 40 ګنټې د دې شپږ فوټو بدن خدمت که حرام وي که حلال وي چې دا په سهولت کې سي او د خپل ځان غم نه کړو چې یو ورځ به داسې راځي چې یو داسې جیل ته روان وي الله دې داسې نه کوي خو بهرحال عما یتساءلون عن النبأ العظیم دا خبر عظیم ده یا خبر عظیم نه قرآن واخلئ دوی به ویل قرآن رسول الله ساحر ده قرآن سحر ده رسول الله کاهن ده قرآن کهنت ده دا پوښتنه به یو تر بله کوي